نن د اسلامي امارات ځواکونو هغه ترانه زمزمه کړه چې له نن نه 20 کاله وړاندې د اسلامي امارات په لیکو کې زمزمه کېده. د کابل وزیر محمد اکبر خان تپکي د اسلامي امارات ځواکونو ځانګړې ترانه له اتڼ سره زمزمه کړه چې پکې ګڼ شمېر ځواکونو ګډون کړی و. د دې اتن سرلاري د وطن ساتنه د سر په بدله یاده کړه او په خبره یې افغانستان اوس کار ته ضرورت لري او په هیوادوالو یې غږ وکړ چې په یووالي سره به د دې هیواد د آبادۍ لپاره کار کوو. په دې باندې ډېر خوشحاله یو چې په افغانستان کې اسلامي امارت قایم سو. نور په دې افغانستان کې نور بغض او عناد د افغانانو ترمنځ نه غواړو، نو موږ اتفاق او اتحاد د افغانانو ترمنځ غواړو. بل لور د سیلانیان وایي د اسلامي امارات ځواکونو چې کومه ترانه زمزمه کړه د ټولو افغانانو لپاره هیله بخونکې وه. د دوی په خبره موږ په شریکه د افغانستان د جوړېدو لپاره د اسلامي امارت له ځواکونو سره یو ځای خدمت ته غاړه ورکوو. کومه ترانه چې مجاهدینو زمزمه کړه هیله بخونکې وه او له ټولو افغانانو ټولو هغو وګړو افغانانو څخه چې له هېواد څخه بهر وتلي دي او یا هم دلته دي هیله کېږي چې د وطن لپاره کار وکړي او خپل وطن ته راشي، خپل وطن آباد کړي. ځکه دا وطن چې ده مونږ ته ضرورت لري. مونږ تاسو چې جوړ نه کړو، تاسو خارجان ولیدل چې مونږ ته هیڅ هم ونه کړل، لا یې وطن راته لوټي کړ. نو تاسو نه هیله کېږي چې خپل وطن جوړ کړئ، خپل وطن ته راشي، خپل وطن لپاره کار وکړئ. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارات په یاده تپه باندې د درې رنګه بیرغ پر ځای سپین رنګه بیرغ وځړاوه چې له امله یې د اسلامي امارات ګڼ شمېر ځواکونو د خوشحالۍ له امله له اتڼ سره یو ځای ترانه زمزمه کوله.